السلام علیکم. د نن ویډیو په دې باره کې ده کله چې یو دوا رانیسي نو هغه دوا ډاکټر یو شی در لیکلی او میډیکل والا بله کم درکې نو نن زه دې ته یو داسې اپلیکیشن در ښیم چې په هغه اپلیکیشن کې دې وګوري چې آیا دا دوا چې ده دا اصلي ده او که نقلي ده او د دې قیمت څو دی او که چیرې دا دوا نه وي نو د هغه پر ځای باندې بله کومه دوا موږ استعمالولی سو. نو دې دپاره به تی اول راځي پر میپیډیا پاکستان د په پلی سټور کې دغه نوم وواست نو دا کوم ایپ چې دی دا به راسي خلاص پسې اول د وار به راسو یو ګولۍ نوم به سرچ کړو چې هرانګه ګول لکه چیرپ دا در راوړه. اوس چیرپ چې ده هغه درته وایي چې دا په 4 روپۍ ګولۍ د 10 دانې چې دی هغه په 300 دی او 28 دانې په 840 دی د هغه رقم. اوس ګوره په دې کې که ته چیرې د انکلوډیډ ډرګز ووایې د دې مطلب دا دی چې په دې کې کم شیان شته نو هغه تاله دغه کیمیکل چې کوم پکې دی دا درته راوړي. بیا دا کیمیکل ته کتای سې چې څنګه دی د دې سایډ افیکټس مطلب دا دی د دې نقصانات څه دي او کم های ریسک ګروپس دا رقم دی چې کم خلک یا کومه طبقه چې ده هغه دې سره په خطر کې ده. د هغه بعد بیا که چیرې دا چیرپ نه نو ته د هغه پر ځای باندې کم یو اختی سې نو دې لپاره ته به دې کوې چې د الټرنیټیو برانډ چې دی دا ووه دا ټولې ګولۍ چې ده ته استعمالوی سې که چیرې چیرپ نه وي دا ټولې هغه ګولۍ دي چې ته استعمالوی سې که چیرې چیرپ نه یې. نو دا وه د نن ویډیو یو کوچنی ویډیو وله چې ما ته در وښوه که څنګه چې موږ استعمال کړو که چیرې یو دوا نه وي او د هغه پر ځای باندې بل استعمال کړو. دا کې تقریبا په پاکستان کې موجود تمام دوایان چې دي هغه په دې اپلیکیشن کې شته. نو که چیرې ستاسې دا ویډیو خوښ سو ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو دا رقم زه نور ویډیو جوړ کړم او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د فیسبوک پیج لایک کړئ.